اوس مړو ته چې کاروبارونه کوو، مړو ته چې تجارت کوو، معاملات کوو، په کور کې زندگی تیروو، په بازار کې زندگی تیروو، چې زموږ دا دیهان یي چې زه چې کم اعمال کوم په دې سره خو به زما ایمان نه ضایع کېږي، په دې سره خو به زما و ایمان ته نقصان نه رسېږي، په دې سره خو به زما رب له ما څخه نه ناراضه کېږي. بیا انسان د الله پاک اطاعت کولی سي او له نافرمانۍ څخه ځان ساتلی سي. نن زموږ په زړو کې د الله پاک خوف او عظمت نشته، او الله پاک موږ ویني، موږ چې هر عمل کوو موږ دا رب ویني.